دغه کراچۍ زه تا ته درکوم مه کوه کاکا ته مه کوه مه کوه زه ته خفه کړم مه کوه په ذهنونو کې احساس کړي په غم او په سوچونو د احتیاج ملت کې ډوبیم په غم او په سوچونو د احتیاج ملت کې ډوبیم په شونډو د یتیم ماشوم مسکا غواړم خدایا دوستانو نن راغلي تر څو د یوه سپینګیري بابا د زړه ارمان پوره کړو بابا هغلته را روان دی د ده اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب دی مشکلات لري او د کور سرپرست همدای دی هلته ممیز خرڅوي کاکا راغللو هغلته را روان دی سلام علیکم کاکا ستړی نه شې ښه صحت ښه ده بخیر یې څه شی کوې کاکا جانه حاجي زنګ راته ووایه دلته راشه کار دی در سره کاکا جانه ما سره لږ کومک کېږي تر څو چې حاجي صاحب راځي او راځه دواړه به لږ کومک شو څنګه وکړم ښه دغه کارتنونه لږ راسره راکوز کړه چې دلته یې کېږدو څه کاروبار کوې کاکا جانه دا ممیز خرڅوي ممیز خرڅوي فامیل کې څو نفر یې فامیل کې 8 نفر ټول 8 نفر د کور سرپرست یې د کور سرپرست دی نور واړه دي نور واړه دي د ممیز څومره د ورځې خرڅوې د ورځې داسې وبوله چې 9 کیلو 10 کیلو خرڅوو 19 کیلو د ورځې خرڅوې څومره ګټه کې بیا پکې کیلو کې 10 روپۍ 10 روپۍ په ځینو کې 15 شي په ځینو کې 6 شي والله هواوې یخې شوي د کور خو مریضان نه لرئ مریض لرم اعصابي تکلیف لري دغه هغه نسخې دلته وي هغه مې د څه شي نسخې دي حاجي صاحب راغوښتی وې د نسخې په خاطر ته راوښه بیا دغه هلته مې پیسې ورته جوړې کړې وې دغه هغه چې دا واروړې دا یې نه اخیست دا پیسې نه اخیستلې وې خرابې دي بس خدای مهربانه دی د روزګار په هر چا باندې راځي وبکه نو څو حاجي صاحب راځي ما سره به لږ کومک وکړئ او خیر اوسې خیر اوسې ولې داسې یو کراچۍ ته شی نه اخلې ته ولې دا شی نه اخلې دغه ممیز هم دی دغه سړي نه مې پیسې اخیستل دغه سرای والا نه کراچۍ هم دغه ده کراچۍ هم دغه ده کراچۍ نه شته داسې یوه کراچۍ کې ولرې نو څنګه به وې ها تا پیسې نه لرم تقریبا دومره کار کوم چې خالي ده د میاشتې دوا واخلم ښه هغه هلک نقصان مې اوس هغه هلک ته ورکړه بل هلک و ما زه خو به 100 روپۍ وګټم مانه دا نقصان مې ته راوړه هوټل پروان مې راوړي ښه د ورځې تا ویل څومره کار کومه یو نیم سل کله سل شي کله 90 شي کله څه شی د یعنې په ژوند کې تر ټولو ستا ارزو څه شی دی څه شی وکړې والله خو چې دومره شي یو خو دا ټول دغه ټول سره کې ناوته معلومات شته دا ټول سره کې ناوته مه کوه خیر ښه والله قسم ده دا اوس خو پلان کې که نه په کور کې زه خدای که نه دا 4 ورځې کېږي چې وریجې نو ولې خفه یې ها ته ولې خفه شې ما ته وګوره دلته ما ته راشه مه کوه دلته ما ته وګوره نه خفه کېږه ما ته یې غېږه راکړه ولې خفه شوې دغه کراچۍ ګورې دا کراچۍ ته واخله زه نه اخلم نه دا کراچۍ د تا ده ما یې راکوزوه مه کوه زه نه اخلم ما خفه کېږه به نه کوه نه دا کراچۍ د تا ده بس دا ته واخله زه خدای مهربانه دی زه به بله کراچۍ ځان ته واخلم دغه کراچۍ زه تا ته درکوم مه کوه کاکا ته مه کوه زه ته خفه کړم مه کوه په ذهنونو کې احساس کړي چې درد د ملت په ذهنونو کې احساس کړي هر ځوان د دې وطن په درد غواړم خدایا ولې خفه شولې ما چې یو خبر کاکا جانه دا مې تا دپاره اخیستې ده قسم چې دا مې تا دپاره اخیستې خالي ما ته یوه خبره بدله ها ها زه خالي دا ماغه کته کړم نه دغه د تا شوه کور کې تا ول مریضان لرم ته غوږ شه
څومره مصرف چې په مریضانو راځي ولا خو دغه میاشتې واورته اخلم ښه څومره مصرف پرې راځي تقریبا 1800 شي کله 1500 کله 1400 شي بندگانو ته دعا غواړم خدایا دغه 1000 روپۍ واخله په مریضانو تداوي وکړه بس الله تعالی دې په دنیا او په آخرت کې قربان او دغه کراچۍ د ټوله سودا به تا دپاره اخیستې ده باور دې راځي چې تا دپاره مې اخیستې ده بس الله دې په کامیابه او په عزت په دنیا او په آخرت کې کامیاب دا ټول د تا دي مونږ ته حاجي صاحب اول راکړی و چې ته ډېر کارګر انسان دی ډېر کار کړی دغه مویزو په باره کې راته ویلي وو نو دغه شی او دغه ټولې پیپسي میپسي د همدې په خاطر درته اخیستې چې تا روزګار سم شي دا ټول د الله د طرفه تا ته یوه تحفه او مونږ عاجز بندګان تر تا پورې راورسوله روزګار دې شفاعت محمد رسول الله په نصیب کړه او په دنیا او په آخرت کې انشاءالله دا به د روزګار په چلېږي دا کراچۍ هم ټوله د تا ده دغه کراچۍ دلته ښه شیان هم لري که نه دغه واځېږي دلته به خلفېږي دغه ځای ګورې د بېګانه د شی دغلته پکې ږده ګوره دلته خلفېږي پکې نور د ته د کراچۍ چښتن یې د 1000 روپۍ هم واخله او د خپله کراچۍ دغه سړي ورکه دا کراچۍ کور ته درسره بوځه او روزګار دې پې چلوه بس الله تعالی دې په دنیا او په آخرت کې کامیابه کړه په دنیا او په آخرت باندې کاشکې ته خفه شوی نه وای یوه غېږه راکړه دانا عقلمنده سړی په دغې خاورې لوی کړه دې واده تروش په بلا رڼا غواړم خدایا دوستانو د احمد جان کاکا دپاره الحمدلله دا د کاروبار زمینه برابره شوله انسانان فقط دنیا ته د دې په خاطر نه دي راغلي چې عبادت وکړي راځئ د یوه د بل لاسنیوی وکړو حداقل د یوه چا په شونډو مسکا راولو که تاسو د یوه چا لاسنیوی کوئ الله جل جلاله به ستاسو لاسنیوی وکړي په مال کې به مبارکت واچوي د کاروبار چښتن به شئ صدقه رد بلا ده راځئ په ګډه د یوه سوکاله او ارام افغانستان دپاره کار وکړو حداقل د یوه نفر په شونډو باندې مسکا راولو کاکا مونږ به لاړ شو الله تعالی هم په عزت لره خدای هم په دنیا او په آخرت کې کامیابه لره الله دې ژوندی لره هغه زموږ دوستانو ته هم یو لاس وښوروه یو سلام ورته واچوه تر بیا ښه وخت السلام علیکم نیکي او پر بېوزلو لورینه زموږ فطري ځانګړنه ده او که خپل باطن ته په غور سره ځیر شو پوهیږو چې نیکي د بېوزلو لاسنیوي د دردېدلو زړونو ټکور او د خپل خلقت ارزښت ثابتولو ته زیاته لیوالتیا لرو انسانیت لورینه او لاسنیوی زموږ په ذات کې نغښتي ځکه خو تل سخاوت زموږ زړونو ته یو ډول خوږ سکون ورکوي نو زړه سواندی اوسه